په سعودي عرب کې یو بل مسافر وفات شو. د یو بل مسافر یو دردناک واقعه ده، دا سره واورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې څومره مسافر زما دا ویډیو وګورئ. زما ټول مسافر ته ښکلی پیغام دی او ټولو پښتنو زما دا پیغام ضرور واورئ او ټولو ملګرو ته ضرور ورسوئ. ملګرو دې سټ چې تاسو ته نوجوان ښکاري، د دې نوم عبدالله دی، د دې تعلق د باجوړ سره دی چې دی نو سعودي عرب ته تللی او په سعودي عرب کې چې دی نو دا یو مسافر و، هلته کار کولو او دې ته چې دی نو په دیره کې هارټ اټیک راغی او دا د دنیا نه رخصت شو. دا اوس په دنیا کې نشته دی، د دنیا نه تللی دی. الله پاک دې ولله په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. ملګرو خو زما ټولو پښتنو ته دا پیغام دی چې ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. دا 2-3 ورځې ژوند دی. لاول خو موږ له پکار چې په ښه طریقه باندې تېروو. دویمه خبره دا ده چې څومره مسافر دي پکار چې موږ د مسافرو سره رویه لږه ښه ساتو، ځکه چې د مسافرو زندګي ډېره زیاته خرابوي. د دې وجې نه چې خرابوي که نه چې مسافر لاړ شي ټول عمر چې دی نو هلته کارونه کوي او دلته چې دی نو د کور نه پسې زور وي. ځکه که هلته ته سوچ وکړې سعودي عرب تاسې لاړ شي که نه، سعودي عرب کې به تا به اقامې او دا لویې قصې پکې. بل دا چې ته پسې د کور نه زور وي چې راشه، د کور نه پسې دباو وي چې موږ له پیسې راولېږه، د پیسو ضرورت دی. بلکې د مسافر نه خو څوک نه وي خبر. کاندې نوجوان ته وګوره 23-24 سال عمر کې هغه د دنیا نه لاړ او یو ښایسته نوجوان چې دی نو هارټ اټیک ورته وشو او هغه د دنیا نه رخصت شو. د دې اصل هارټ اټیک وجه دا وي چې په یو انسان باندې دباو راشي، هغه دومره خفه شي چې هغه زړه هم کار پرېږدي او هارټ اټیک ورته وشي. د هارټ اټیک صرف د دې وجې نه کېږي، د خفګان د وجې نه ډېر زیات کېږي، د خوشحالۍ د وجې نه کېږي خو کم کوس کېږي، خو مین شی د خفګان د وجې نه هارټ اټیک خلکو ته کېږي. چې څومره مسافر دي پکار ده چې زموږ خلکو له پکار ده چې د مسافرو خیال وساتي او د مسافرو سره په نرمه لهجه کې خبرې کوي. مسافر ته داسې خبره کوئ چې هغه خوشحاله وي، هغوی ته ټینشنونه مه ورچوئ، ځکه چې په کور کې خو هر قسمه خبره راځي، خو تاسو مسافرو ته دا مه رسوئ. که چېرته مسافر ته تاسو دا رسوئ نو مسافر ته به ټینشن شي، مسافر به ډېر زیات خفه شي او هغه به د دنیا نه رخصت شي. مرګ او ژوند خو د الله په لاس کې دی، خو بلکې موږ له بیا هم احتیاط پکار دی چې انسان له درد ورکوو نو یوه ښه خبره ورسره ولې نه شو کولی. درد خو هر سړی ورکولی شي، خو پکار چې موږ ښه خبره یو انسان ته وکړو چې هغه ته چې دی نو داسې محسوس نه شي چې هغه ماته د درد خبره وکړله. نو انسان له داسې خبره کوئ چې انسان پرې خوشحالېږي، د انسان پرې زندګي جوړېږي. انسان ته داسې خبره مه کوئ چې هغه ته مایوسه کوې او هغه چې دی نو د ټینشن شکار شي یا ورته نورې داسې قسمه مسلې راشي. نو چې څومره پښتانه زما ویډیو ګورئ، ټولو پښتنو ته زما خواست دی چې ویډیو د ټولو پښتنو سره شیر کړئ او چېرته خپل مسافر مه تنګوئ. مسافر ته داسې خبره کوئ چې مسافر خوشحاله وي. ضرور چې دا ویډیو پښتنو ته